د ملي بیرغ څګنۍ ورځ تېره شوه، خو په ویاړ به یې دا نڅاګانې تر ډېره د خلکو په زړونو کې وي. د خوښیو دا نڅاګانې د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت وې. د اسد د میاشتې اومه نیټه د ملي بیرغ ورځ نومول شوې چې په ټول هیواد کې ولمانځل شوه. په ننګرهار کې هم د دغه ورځې د لمانځلو لپاره مراسم نیول شوي وو چې د جلال آباد ښاریانو سربېره له ولسوالیو هم ګڼو خلکو پکې ګډون کړی و. د ملي بیرغ د ورځې د لمانځلو لپاره دلته د شیرزي لوبغالی غوره شوی و. دغلته به چې هر لوري ته وکتل د هیواد 3 رنګه ښکلی بیرغ تر سترګو کېده. ګرد چاپیره پر دیوالونو بیرغونه رسم شوي وو او د همدغه دیوالونو پر سرونو هم 3 رنګه بیرغونه هسک شوي. چمن هم د هیواد په ښکلي بیرغ رنګ شوی او ترڅنګ یې ملي شعارونه لیکل شوي. د ملي بیرغ ورځې په نوم جوړ شویو دغه مراسمو کې نږدې د راغلي هر کس سره د هیواد بیرغ و. ځینو یې ان خپل مخونه پر دغه بیرغ ښکلي کړي وو، خو ځینو نورو بیا ترې تر جامو هم ځان سینګار کړی و. دغه مراسمو کې له پیله تر اخره ملي سندرې غږول کېدې او په وروستیو کې ورته نڅاګانې او وتړونه هم وشول. دلته دا نڅاګانې د همدغه ورځې په خوښیو کې کېږي. دا مشران هم د بیرغ لمانځلو لپاره راغلي وو چې مراسم یې پر خپله تڼه لا خوندور کړل. د اتڼ سرلاری دا مشر وایي خوښ دی چې د خپل هیواد ملي بیرغ د خوښیو په پلمه یې ځان پر اتڼ ستړی کړ. دی زیاتوي چې خوښ دی د خپل بیرغ ورزښت څښتنان دي او نن داسې ورځ ویني چې پکې د خپل ښکلي بیرغ لمانځنه کوي. دغه راز وطن ته د سولې او در په در مهاجرو د راتګ په هیله دی. له مخالفینو هم غواړي چې ټوپک پر ځمکه کېږدي او سولیز ژوند ته دوام ورکړي. او د افغانستان د بیرغ دپاره موږ ټولو دا خوشحالي ښکاره کړه چې زموږ افغانستان خدای دونه وارزاوه او دونه هغه پکې مخلوق را ټول شو، دونه خوشحالي مو کړه. نو ځان د زړه د کومې او د زړه د خلاصه دغه خوشحالي موږ ښکاره کړه د ملي بیرغ په خاطر باندې. د شعیب په نوم راغلی دا کس بیا وایي چې له دغې ورځې د خاطرو ډکه لمن وړي او خوښ دی چې د خپل بیرغ او ورځ لمانځي. نوموړی پر ځمکه د بیرغ رسمولو خواشینی کړی، وایي په غیر شعوري ډول د ځینو کسانو له لوري بیرغ ته سپکاوی کېږي. دې کې ما ډېرې ښایسته خاطرې ولیدې ځکه چې نن زموږ د خوشحالۍ ورځ ده او په دې خوشحالۍ کې موږ سره ډېر د امنیت کسان نور داسې مشران راغلي وو، ښاغلي ښایسته ښایسته مشران وو. اتڼونه هم پکې ولیدل، ښکلي ښکلي پروګرامونه پکې وشو. خو آیا یو پروګرام ډېر غلط شو چې اوس موږ په دې چمن کې ګورو زموږ د وطن د هیواد بیرغ په دې ځمکه باندې رسم شوی، په دې باندې موږ لږ خفګان ظاهره کړو. دلته راغلي یو بل ځوان بیا پر مخ 3 رنګه بیرغ جوړ کړی، پر تندي یې هم د بیرغ پټۍ تړلې او له ځانه یې هم لوی او ښکلی بیرغ تاو کړی. د هیواد مینه یې له وړاندې په سترګو کې ښکاري. خوښ دی چې خپل بیرغ لري او اوس یې ورځ لمانځي. عبدالغني عابد نومي دغه ځوان ټول ځان پر بیرغ پوښلی، وایي له خدایه غواړي داسې ورځې ژوند کې بار بار تکرار شي. هیله لري چې دا ورځ په راتلونکي کې هم په شانداره مراسمو سره ولمانځل شي. نن د بیرغ ملي ورځ وه، زه دلته راغلم، ما دلته ډېر خوند واخیسته او دغه ورځ دې الله تعالی وکړي چې په ګران افغانستان کې بیا بیا ولمانځل شي. دا ځل خو فکر کوم چې لومړی ورځ وه، لومړی ځل او په دې هیله چې دغه ورځ تل همداسې ولمانځل شي. له کندهاره راغلی دغه ځوان بیا په دې خوښ دی چې د بیرغ ورځ له ننګرهاریانو او مشرقیوالو سره یو ځای لمانځي. محمد الله مسرور له کندهاره راغلی، وایي د دغه ورځې د لمانځلو لپاره یې شپې ورځې دلته تېرولې تر څو دا ښکلې شیبې په خپلو سترګو وګوري. نو موږ هم راغلي وو، بس مشرقیوال یعنې لغمانیان دي، کونړیان دي، یعنې دلته راغلي وو. دغه د شیرزي په نامه نومول شوی پارک چې دی دې کې بیخي یعنې بېروباري زیاته او کشپش زیات و، ډېره خوشحالي او احساسات د ټولو را ژوندي شوي وو که نه. دې ورځ د لمانځلو دپاره مې بس شپې ورځې هم دلته تېرولې، ما چې خیر دا ورځ ولمانځو او سپاته سوه بس دا ورځ مې ولمانځل. له دې بعده بیا که موږ څه پلان درلود بیا به ځو. د اسد اومه د بیرغ د ملي ورځې په نامه نومول شوې او نږدې په ټول هیواد کې دغه ورځ ولمانځل شوه. که څه هم ځینې په دې مراسمو کې د زیات لګښت په اړه اندېښنه لري، خو هر څه چې وي
د افغانانو په ژوند کې د خوښۍ ورځې کمې راځي او هغه هم د داسې ملي ویاړ په مناسبت خوښي د دوی ژوند ته رنګ ورکولی شي. د افغانستان ملي بیرغ دی تل تر تله تر دې هم هسک او رپاند دی.